د نړۍ هیوادونه. د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه. د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. دغه خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرونه. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خبرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خبرونې کوربه خاکسار زیر. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. خاکسار احمد زیب مې پنی کهلو او سلامونه ملمانځم په دې تمه چې روغ جوړ خوشاله اوسئ او د ژوند هره لحظه مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیریږي. قدرمن اوریدونکو د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خبرونه ده چې په دې خبرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د هیوادونو په اړه کې معلومات درکو. په تیر خبرونه کې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو په اړه معلومات اوریدم په دې تمه چې هغه معلومات تاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي او تاسو د معلوماتو خزانه نور هم بډای شوي وي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو د وزیرانو په اړه همداشان د جمهور رئیس د اجرایي دفتر په اړه او د اجرایي قوې په اړه او د کانګرس په اړه او د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې په اړه د ملي بیرغ په اړه د صنعت په اړه او د افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د سیاسي اړیکو په اړه دې تمه چې د خبرونې تر پایه سره پاتې شئ. ګران اوریدونکو یو ځل بیا درته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم خصوصا هغه اوریدونکو ته چې د اوس لپاره دا خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ ورځ نن 1914 د جولای 4 له لوی برتانیا څخه ده. ملي رخصتي د جولای 4 د خپلواکۍ ورځ ده او همداشان د هیواد په یون کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د اکتوبر 24 ده او په نورو نړیوال ټولنو کې هم غړیتوب لري. د امریکا متحده ایالاتو بیرغ د 13 مساوي او پوکي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې په اسانۍ سره او بیا سپینه او همداشان تر پایه پورې د امریکا متحده ایالاتو د ملي بیرغ په کینه پاسنۍ برخه کې یو آسماني شین مستطیل ځای لري چې په منځ کې 50 سپین ستوري ښکاري. هغه 14 ټوټې د امریکا د متحده ایالاتو د لومړنۍ 14 ایالتونو او دغه 50 ستوري د دې هیواد د اوسنیو ایالتونو ښکارندوی دي. راځو د خبرونې په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د اقتصاد په اړه معلومات وتم. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی اقتصادي نظام د دې هیواد له تاریخ او جغرافیوي جوړښت سره نږدې اړیکې لري لکه چې ښکاره ده د امریکا د متحده ایالاتو لومړني مهاجرین سیستوال پوهان مسلکي کارګران بېمځکو خلک د انګلستان محاکمو تورن مذهبي مشران پوځیان او نور په ځواک شتمنۍ او هوساینې پسې وتلي وو او نوې نړۍ د خپلو ارمانونو د پوره کولو لپاره وټاکله. 19مه پیړۍ په امریکا کې د صنعتي انقلاب پیړۍ وه او د لیبرالیزم ایډیالوژي قوم ته ورسېده چې ویل کېږي انسان آزاد زېږېدلی دی، اعمال باید عاقلانه وي، دین او دولت جلا جلا وي، خلک حق لري چې د خپل استوګنې ځای او کار په خپله خوښه وټاکي، ځان ته مذهب غوره کړي، د فکر او بیان ازادي دی ولري او د اقتصادي فعالیتونو په هکله برابر او مناسب فرصتونه ورته برابر شي. د یو تاریخي ویش له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د اقتصاد په 1913مه پیړۍ کې په کرنه باندې ولاړو. دغه بهیر په ټوله 19مه پیړۍ او د 20مه پیړۍ په لومړنیو 50 کلونو کې په بله خوا ولاړو او صنعت د امریکا د متحده ایالاتو د ملا تیر بدل شو. کال 1950 څخه وروسته په دغه بهیر کې بیا نوي بدلونونه راغله او صنایعو خدماتو د امریکا د متحده ایالاتو په اقتصاد کې ستره ونډه ترلاسه کړله. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت اقتصادي تګلاره د دې هیواد د خزاني وزارت، د اقتصادي مشاورینو جرګه، د بودیجې او اداري دفتر، د سوداګرۍ وزارت لخوا جوړیږي او تطبیق کیږي. له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د امریکا د متحده ایالاتو ټول جمهور رئیسانو دا هڅه وکړه چې ډېر اقتصادي فعالیتونه خصوصي سکتور ته پرېږدي او د سوداګرۍ لپاره ډېر ښه شرایط برابر کاندي. د همدغې اسانتیاو له برکته نن امریکا متحده ایالات ستر ځواکمن او خورا پرمختللی ټکنالوژیکي اقتصاد لري چې د سړي سر کلنی عاید 40,100 امریکایي ډالرو ته رسیږي چې په نړۍ کې لومړی دریځ لري چې دا په 2006 کال کې و. د تیرې پیړۍ په 8مه لسیزه کې ریګان د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس شو. په همدغه وخت کې تاجر د انګلستان او قول د آلمان لومړی وزیر و. دوی په ګډه هڅه وکړه چې د نړیوال اقتصاد د ودې تضمین لپاره د اقتصاد د خصوصي کولو پراخه نړیوالې پانګې او په تیره بیا د ازادۍ
سوداګرۍ لپاره ډېرې ښې لارې چارې ولټوي. د امریکا متحده ایالاتو بل جمهور رئیس کلینټن هڅه وکړه چې د کار لپاره نوي ځایونه جوړ کړي، نور هم راټیټ کړي او د دولت پورونه کم کړي، صادرات زیات کړي، کورني او بهرني پانګوال پانګې ته وهڅوي او حقوقي اداري تمویلي اسانتیاوې رامنځته کړي. په بهرنۍ سوداګرۍ کې مثبت زیاتوالی راولي او د هیواد په عوایدو او لګښتونو کې انډول وساتي. کلینټن هڅه کوله چې د ټولې نړۍ دروازې د دوی پر مخ پرانیستې وي او د یو نړیوال اقتصادي سیستم لارې د امریکا د متحده ایالاتو او نورو سترو صنعتي هیوادونو راتلونکي ګټې خوندي وساتي او په دې برخه کې د څو سترو نړیوالو د لاسلیک کولو لار اواره کړه چې بیلګه یې دا ده: د نړیوالې سوداګرۍ ټولنه په 1994 او د پانګونې څو اړخیز تړونونه په دې کلونو کې لاسلیک شو. کلینټن هڅه وکړه چې د ډېرو وزګارو ځوانانو لپاره کار برابر کړي، صادرات زیات کړي، د بهرنیو سوداګرۍ د بیلانس کسر کم کړي، مالی غیر خالص تولید لوړ شي، د پانګې د خوځېدو بهیر او تخریب ګړندی شو او ډېرې امریکایي پانګې په بهرنیو هیوادونو او ډېرې بهرنۍ پانګې په امریکا کې په کار کولو ولوېدلې. په همدې کلونو کې داسې پیاوړي ګڼ ملتي شرکتونه په کار ولوېدل چې د امریکا د متحده ایالاتو په حکومت او د اقتصاد د نړیوال کېدو په بهیر دروند اغیزې درلودو. ارقام وایي چې دغه شان 100 ګڼ ملتي امریکایي شرکتونه په کال 1990 کې په امریکا کې دننه او په بهر کې 12 میلیونه کسانو ته کاروبار برابر کړي. اوس د امریکا د متحده ایالاتو د نړۍ لومړی درجه پرمختللی هیواد او د نړۍ ستر پوځي سیاسي ځواک دی. کرنه په دې هیواد کې 100% کې ماشیني ده او دا هیواد د معاشاتي کړنې له پړاو څخه د سوداګریزې کرنې پړاو ته ورتیر شوی دی. پراخه او ښه خاوره او په زړه پورې هوا، ستر فکري او ماشیني ملاتړ هغه لاملونه دي چې امریکا متحده ایالات د نړۍ په یو پرمختللي او کرنیز هیواد باندې بدل کړی دی. د دې هیواد د څارویو د روزنې سکتور هم خورا غټ دی. د مثال په توګه د هیواد 94.9 میلیونه غویان لري چې په نړۍ کې له هند څخه وروسته دوهم ستر هیواد دی. د څارویو د شمیر غټوالی څرګندوي چې دا هیواد د لبنیاتو د تولید او د صادراتو ستر سکتور په واک کې لري. د امریکا د متحده ایالاتو همداراز د نړۍ له خورا سترو صنعتي هیوادونو څخه دی. د دې هیواد د صنایعو ډیر ستر سکتور د بلیونو ډالرو پانګه بنده ده او د نړۍ په زرګونه متفکر مغزه د امریکا متحده ایالاتو د صنایعو د کیفي ښه والي لپاره په کار بوخت دي. د خدمات سکتور د امریکا د متحده ایالاتو په اقتصادي جوړښت کې غیر خالص کورني تولید 9.4% ونډه لري. ښکاره خبره ده چې د خدماتو د سکتور د ونډې جګ ارقام د هیواد د اقتصادي پرمختګ او همدا هیواد د خلکو د ښه ژوند او د هوساینو ننداره وړاندې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په نړۍ کې د انرژي د تولید او لګښت تر ټولو ستر هیواد دی. په کال 2000 کې د امریکا متحده ایالاتو هره ورځ 9.9 بلره تیل واردول. د امریکا متحده ایالاتو د سترو سیندونو د درلودلو له امله د اوبو ډېر ښه برېښنا تولیدوي. دا هیواد 104 اتومي بټۍ لري چې په کال کې 9150 میګاواټه برېښنا جوړوي. د امریکا د متحده ایالاتو له طبیعي ګازو، د ډبرو د سکرو، بادي ژرندو، د لمر د وړانګو څخه انرژي تولیدوي. د سلانیانو عواید د امریکا د متحده ایالاتو په ملي عواید کې ستره ونډه لري. د دې هیواد د مدیترانې څخه وروسته په نړۍ کې دوهم ځای لري. ویل کېږي چې په 2000 کال کې 48 میلیونه 50 لک کسان د هیواد ته په سفر تللي وو او 4.4 بلیونه ډالر هلته لګولي وو. په همدې کال کې په ټوله نړۍ کې د سیلانیانو د لګښت رقم 455 میلیونه ډالر وو. د امریکا د متحده ایالاتو کاني شتمنۍ هم د یادولو وړ دي، خو له دې سره سره د دې هیواد د صنایعو د سکتور د غټوالي او د ډیرو اومه موادو ته د اړتیا له مخې د کاني شتمنۍ یو ستر صادروونکی هیواد دی. د امریکا د متحده ایالاتو د اقتصاد نور سکتورونه هم په خپل وار همدغسې غټ او د یادولو وړ دي چې په خپل ځای کې به موږ تاسو ته درمعرفي کوو. درنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د امریکا د متحده ایالاتو د وزارتونو کانګرس او اجرایه قوې په اړه معلومات ته چې زما همکار حمید الله مشکور به درته وړاندې کړي. ګران اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو د کابینې وزیران دغه هیواد د جمهور رئیس په پیشنهاد یعنی وړاندیز او د مشرانو جرګې یعنی د سېنات په خوښه ټاکل کیږي. دغه وزارتونه په دې ډول دي: د بهرنیو چارو وزارت په 1989 کال کې جوړ شوی، د خزانه وزارت په 1989 کال کې جوړ شوی، د دفاع وزارت 1940، لوی څارنوالي په 1989، د کورنیو چارو وزارت په 1949، د کرنې وزارت په 1999
وي. د سوداګرۍ وزارت په 3 د پاسه 1900 کال کې او د کورنیو ښاري پراختیا وزارت په 1916 د کار وزارت په 1914 د ترانسپورت وزارت په 1916 د انرژي وزارت په 1920 او د روغتیا وزارت په 1953 د روغتیا او انساني خدماتو وزارت په 1990 د ښوونې او روزنې وزارت په 1990 او له جګړې څخه د راستنو شوو سرتیرو وزارت په 1990 کال کې جوړ شوی دی. په دې سربیره د جمهور رئیس اجرایوي دفتر چې په کال 1909 کال کې جوړ شوی دی 12 څانګې یا ټولنې لري چې مشران د دغه هیواد د کابینې غړي بلل کیږي او جمهور رئیس ته مشورې ورکوي. دا 12 ګونې برخې په دې ډول دي: د سپینې ماڼۍ دفتر، د اداري او بودیجې دفتر، د ملي امنیت شورا، د اقتصادي مشاورینو شورا، د امریکا د متحده ایالاتو د سوداګرۍ د استازي دفتر، د ژوند د چاپیریال د څرنګوالي شورا، د علومو او ټکنالوژۍ د تګلارو د ټاکلو دفتر، د مخدره توکو د کنټرول د سیاست جوړولو ملي دفتر، د اقتصاد ملي شورا، د تګلارو د پراختیا دفتر، اداري دفتر یعنی د شکایتونو د اوریدلو اداره او د جمهور رئیس د مرستیال دفتر. همداراز ګران اوریدونکو د امریکا د متحده ایالاتو اجرایه قوه په خپل ترکیب کې 14 اصلي خپلواکه او 15 فرعي خپلواکه ټولنې لري چې په وار سره دا موږ تاسو ته معرفي کوو. د ژوند د چاپیریال ساتنې ټولنه په 1920 کال کې جوړه شوې. د استخدام لپاره د مساوي شرایطو کمیسیون په 1914 کال کې، د کرنیزو پورونو دفتر په 1914 کال کې، د فدرالي اړیکو کمیسیون په 1914 کال کې، د ټاکنو فدرالي کمیسیون په 1914 کال کې، د مرکزی بانک د اجرایوي مدیرانو شورا په 1914 کال کې، د سوداګرۍ فدرالي کمیسیون په 1914 کال کې، د سوداګرۍ بین الولایتي کمیسیون په 1808 کال کې، د هوایي چلن او فضایي چارو ټولنه یا ناسا په 1958 کال کې، د کار د اړیکو ملي هیئت په 1915 کال کې، د علومو ملي بنسټ یعنی بنیاد په 1950 کال کې، د اتومي قوانینو د سمبالښت کمیسیون په 1915 کال کې، د اسعارو د بدلون او مقرراتو کمیسیون په 1911 کال کې، د امریکا د بشر د حقوقو کمیسیون په 1950 کال کې، د نړیوالې سوداګرۍ امریکایي کمیسیون په 1914 کال کې او د پوستي خدماتو ټولنه په 1909 کال کې جوړه شوې ده. فرعي خپلواکه ټولنې هم په دغه هیواد کې شته، لکه د افلاش د سیمې کمیسیون، د کار په اړیکو باندې د څار ټولنه، د پانامې د کانال کمیسیون، د سولې پوځ. همداراز ګران اوریدونکو د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس 2 جرګې لري. لومړی مشرانو جرګه یا سېنات چې 100 غړي لري او له هر ایالت څخه 2 کسان د خلکو په خوخه د 6 کلونو لپاره ټاکل کیږي. دغه کسانو درېمه برخه په هر 2 کلونو کې نوي کیږي. مشرانو جرګه یا سنا د امریکا د ایالتونو د یووالي او بشپړ پیوستون استازیتوب کوي. له هر ایالت څخه د 2 کسانو ټاکنه دا وایي چې د امریکا قوانین په دغه برخه کې د ایالتونو لویوالی یا کوچنیوالی، نفوس، ځواک او یا په اتحاد کې د هغوی مخکېوالی یا وروستوالی ته نه ګوري. د استازو جرګه چې 415 غړي لري او د 2 کلونو کار لپاره د خلکو په خوښه ټاکل کیږي، دغه شمیره په کال 1990 کال کې ټاکل شوی، خو د هغه موکلینو یا وکیلانو شمیر وخت په وخت توپیر مومي چې یو استازي ته رای ورکوي. د بیلګې په توګه د دغه هیواد د کال 1920 په ټاکنو کې هرو 1500 امریکایانو یو وکیل ټاکه، خو 10 کاله وروسته دغه شمیر 600 کسانو ته زیات شو. په بله ژبه د هر ځل ټاکنو څخه مخکې د امریکا متحده ایالات نفوس په 415 څوکیو باندې ویشل کیږي او بیا هم دومره خلک یو استازي ټاکي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې غړي باید دغه شرایط ولري: 15 کلن وي، په هغه ایالت کې استوګنه چې غړي هلته له خلکو څخه رای غواړي، د امریکا د متحده ایالاتو تابعیت ولري، د هغو کسانو لپاره چې اقتصادي تابعیت لري په ایالت کې 2 کاله استوګنه، د امریکا د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې د هغه ګوند مشر چې ډېرې څوکۍ په واک کې وي د جرګې د مشر په توګه ټاکل کیږي. په دغه جرګه کې د لږکۍ یا اقلیت ګوند مشر د اپوزیسیون رهبري په غاړه اخلي. لکه
لکه مخکې مو چې وویل د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال د دغه هیواد د مشرانو جرګې مشر وي، خو د دغه جرګې عالی البدل مشر د ډیرکۍ یا اکثریت ګوند لخوا ټاکل کیږي. د دغه هیواد د جمهور رئیس د مرستیال د نشوالي په وخت کې دغه عالی البدل مشر د جرګې غونډې جوړوي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګه 22 او د مشرانو جرګه 14 دایمي کمیسیونونه لري چې هر یو بیلابېلې دندې پر مخ بیایي. د دغه هیواد دواړو جرګو تیرې ټاکنې په 2004 په نومبر کې شوي او همداراز په دغه هیواد کې د رای ورکولو سن 18 کلن او رای ورکول عمومي دي. قضایه قوه د امریکا د متحده ایالاتو د سیاسي نظام درېیمه غټه څانګه ده. ستره محکمه یا سپریم کورټ د دغه هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې د قضاوت د سترې دندې او د اساسي قانون د ساتنې او تفسیر ترڅنګ د دغه هیواد د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو او د کنګرې او جمهوریت ریاست ترمنځ د توازن د ساتلو چارې پر مخ بیایي او د خلکو د فردي خپلواکیو ضمانت ورپه غاړه دی. د امریکا د متحده ایالاتو قضایي نظام دوه برخې لري. ګران اوریدونکو، فدرالي محکمې، د فدرالي حکومت قضایه قوه لکه ستره محکمه، سیمهییزې محکمې، د استئناف محکمې او ایالتي سیستم چې ښاري محکمې، کلیوالي محکمې، ایالتي محکمې او همداسې نورې پکې راځي. د امریکا د متحده ایالاتو ستره محکمه 9 قاضیان لري چې د جمهور رئیس په وړاندیز او د مشرانو جرګې په خوښه ټاکل کیږي. په دغه شمیره کې سیاسي، جغرافیوي، نژادي او مذهبي تعادل ساتل کیږي. دغه محکمه 8 مشاورین لري او قاضیان د ټول عمر لپاره 80 کاله عمر یعنی 80 کاله د عمر کې کار کولی شي. د امریکا د متحده ایالاتو ټول ایالتونه ځان له خپل اساسي قوانین لري چې ټول دغه هیواد د فدرالي اساسي قانون له روحي سره سم جوړ شوي دي. دغه قوانین معمولا د امریکا د فدرالي اساسي قانون په پرتله په تفصیل لیکل شوي دي. د بیلګې په توګه د الاباما اساسي قانون 12,400 کلمې او 1514 سمونلیکونه لري. د امریکا د متحده ایالاتو هر ایالت یا ولایت یو والی لري چې د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. د دغه والیانو د کار موده، صلاحیتونه او د څو ځلي کاندیدانو یا نه کاندیدانو مسایل د هر ولایت په اساسي قانون کې په تفصیل سره راغلي دي. د دغه هیواد ټول ولایتونه له نبراسکا څخه پرته 2 جرګې لري چې د قوانینو د جوړولو او پلي کولو اختیارات لري. د دغه جرګو د غړو شمیر، د کار موده او د ټاکنو څرنګوالی په ډیرو ولایتونو کې یو له بل څخه توپیر لري. راځو درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتو صنعت ته. د امریکا د متحده ایالاتو د صنایعو د سکتور د پرمختګ پیل د 19مې پیړۍ کلونو ته رسیږي. په دې هیواد کې د اروپا په تیره بیا د انګلستان د عواملو او د تخنیک د میخانیکیانو، د مسلکي کارګرانو، د فکر د خاوندانو، پانګوالو او د سوداګرو په لومړي سر کې د امریکا د متحده ایالاتو څخه اروپا ته د عمومي موادو د صادرولو لاره هواره کړه. له هغه ځای چې امریکا ته د خپل استراتیژیک امنیت د ساتلو لپاره د سترو منابعو لګولو ته اړتیا نه درلودله. خپله ټوله وسه یې د دې هیواد د سوداګریزې، کرنې او صنایعو په پرمختګ ته ځانګړې کړه او ورو ورو د صنایعو په یو ستر سرغندونکي هیواد باندې بدل شو. په دې وخت کې اټکل کېدو که چېرته لومړۍ نړیواله جګړه نه وه شوې، امریکا به په کال 1925 کې له اروپا څخه مخکې شوی وای او جګړې دغه بری 6 کاله ګړندی کړ. د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې چې جاپان، آلمان، انګلستان او فرانسې درانه اقتصادي زیانونه ګاللي وو او چین لا یو د اقتصادي ځواک په توګه سر نه پورته کړی، امریکا د نړۍ د صنایعو داسې پرمختللی او ځواکمن هیواد باندې بدل شو چې ساری نه درلودلو. اوس د امریکا د متحده ایالاتو د غیر خالص کورني تولید په جوړښت کې 19.7% ونډه لري چې دا په 2004 کال کې و. د دې هیواد ستر صنعتي تولیدات چې ډیری په نړۍ کې لومړی ځای لري دا دي د کاني موادو رستنه او پروسس. امریکا متحده ایالاتو په 1914 کال کې 455 میلیونه ټنه د ډبرو سکاره رستلي وو. مس د اوسپنې ډبرې، اومه تیل، د ورځې کابو 7.8 میلیونه، بیلره المونیم، قلعي او داسې نور. نقلي وسایط لکه لویه کوچنۍ بیړۍ، لویه کوچني موټران، کرنیز وسایل، اورګاډي، الوتکې، مسافر وړونکي ګارد، پوځي هلیکوپترونه، موټر سایکلونه او د هغوی پرزې، وسلې او مهمات،
لکه عادي او قارویشتونکي توغندي، شوبلۍ، اتومي توکي، بیړني پلونه، زغروال وسایط، د اوبو د برېښنا اتومي برېښنا، سپینسن، وړین او ورېښمین ټوکران، کیمیاوي توکي لکه دارو، درمل، پاکونکي مواد، کیمیاوي سره، تیزاب، مصنوعي ربړ، پلاستیک باب، ربړین محصولات، تیل او نور نباتي محصولات لکه موبل ایل، سی ایل او گریز، خوراکي مواد، سابه، میوې، لبنیات، غوښه، بوره، بسکټ، ژاولې، شراب، بیر، غیر الکولي څښاک، معدني اوبه، غټې منځنۍ او کوچنۍ فابریکې، جنراتورونه، پرزې، ساختماني وسایل، د ودانیو ضروري شیان لکه لفت، خوځنده، ځینې استخلاقي شیان، د برېښنا د تولید فابریکې، د برېښنا د لیږدولو وسایل، لابراتوارونه، انجینري سامان، د کاسې کمرې، ماشینونه، سیګرټ، سیمنټ او نور، راز ساختماني مواد، مخابراتي پرمختللي وسایل، د بهرنۍ نړۍ د څېړنې وسایل او فضایي بیړۍ او د هغوی اړوند توکي، وسپنه او پولاد، کمپیوټرونه او په لسګونه نور شیان د دې هېواد د صنعت څخه شمیرل کېږي، د صنعتي شیانو څخه شمیرل کېږي. درنه اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو سیاسي اړیکو ته، چې زما همکاره مرسل نوري به په اړه معلومات درکړي. افغانستان په 1919 میلادي کال کې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو سره سم د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره د فعالو سیاسي اړیکو هیلهمن شو. یو شمېر هیوادونو افغانستان په رسمیت وپېژنده، خو په هغه وخت کې د امریکای متحده ایالاتو د افغانستان له پېژندلو څخه ډډه وکړه، ځکه امریکایانو داسې فکر کوو چې افغانستان لا اوس هم د برېټانیا د شاهي دولت په قلمرو کې دی. حتی په 1921 میلادي کال کې د لاورپینډۍ او کابل له معاهدې وروسته چې د برېټانیا شاهي دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپېژندله، د امریکای متحده ایالاتو له یوې خوا د نړۍ د هیوادونو په وړاندې د خپل ګوښه پاتې کېدو د سیاست د تعقیب او له بلې خوا د واټن د لرېوالي له امله افغانستان په رسمیت ونه پېژنده. په 1922 میلادي کال کې د کورنلیوس چې هغه وخت په تهران کې د امریکای په نمایندګۍ کې موظف و، له افغانستان او د شاه امان الله له کارنامو سره مینه درلوده. په تهران کې د خپلې دندې په پای کې د افغاني ډیپلوماتانو په مرسته د افغانستان ویزه ترلاسه او په خپل شخصي لګښت د فارس خلیج، کراچۍ او پېښور له لارې افغانستان ته راغی. په کابل کې د هغه تود هرکلی وشو او په شاهي میلمستون کې ځای ورکړل شو. نوموړي د خپلې کتنې په پای کې خپل ملاحظات په یو مفصل ګزارش کې ولیکل او د یوې قوي سپارښتنې په ملتیا یې چې د امریکای متحده ایالات باید افغانستان په رسمیت وپېژني او له هغه سره سیاسي اړیکې ټینګې کړي، د امریکای د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته واستوه. بالاخره په 1940 میلادي کال کې افغانستان په رسمیت وپېژنده او له 1915 میلادي تر 1942 میلادي کلونو یې له افغانستان سره په نااستوګن ډول خپلې اړیکې ټینګې کړې، چې په دې موده کې په تهران کې د امریکای نمایندګي د افغانستان د چارو مسؤله هم وه. په 1942 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو اړیکې د استوګنو سفارتونو کچې ته لوړې شوې، چې د ده کار په کابل او واشنګټن کې د سیاسي نمایندګیو د جوړېدو لامل شو. درنه اورېدونکو، مرسل نوري و تاسو د امریکا او د افغانستان د متحده ایالاتو د سیاسي اړیکو په اړه معلومات درکړو. په دې تمه چې دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. ګرانو اورېدونکو، د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه وه چې تاسو د ننګرهار ملي راډیو څخه د میډیم په 1440 کیلو هرټزو او د FM په 93 او 105.2 میګا هرټزو او د ویب سایټ د لارې په www.rtnnengrahar.com کې واورېده. په دې تمه چې دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. قدرمن اورېدونکو، تاسو په دې خپرونه کوم انتقاد، پیشنهاد او د خپرونې د ښه والي په اړه کوم نظر لرئ، د لیکونو د لارې او که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، په www.rtnnengrahar.com کې هم ته رالیږلی شئ. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب او سره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن ته لاس سپارم. تاسو رابولم د ننګرهار د ملي راډیو د نورو خپرونو اورېدو ته. خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.